ارقام وایي په 2025 کال کې 4 میلیارد کیلومتر نوري فایبر کیبل اوس شتون لري. په دې 4 میلیارد کیلومتر کې 1.8 زموږ 1.5 میلیارد کیلومتر دا چې ده صرف په بحرونو کې غځول شوی ده. سبمرین کیبلونه دي، یوه نقطه له یو سره وصل دی، یو ملک له بل سره هبونه دي، انټرنیشنل ګیټویز دي. اوس راځم نورو ارقامو ته. مثلا هندوستان وګوره 35 لکه کیلومتر نوري فایبر کیبل چیرته لري؟ په خپله ځمکه کې خاوره کې غځولی دی، انډیا. افغانستان وګوره څومره ده، مثلا 8500 تر 9000 کیلومتر پورې دا اوس موجوده موږ تاسې لرو، او عملا 15 بنادرو سره نورو ملکونو سره موږ تاسې ځمکې لاندې کیبل غځول شوی ده، وصل یو. مثلا پاکستان څومره لري؟ 1,64,000 کیلومتر. نو ته فکر وکړه چې په ټوله دنیا باندې که چېرته موږ تاسې نوري فایبر مارکیټ تشریح کوو، نو دا هسې یو تقریبي ګراف ورکولی شو. په دې ګراف کې تقریبا دومره تناسب د یو اس ای، کاناډا او لاتین امریکا سویټ کې د مکسیکو، برازیل او دغه راځي. دومره یې څه ده ای یو ده، څه معنا یعنې یورپین یونین، او تقریبا دومره یې چین ده سی ان، او دومره تقریبا انډیا ده، او دا چې ده رست اف ورلډ یعنې ټوله دنیا ده. فکر وکړئ دغه انټرنیټ مصرفونکي او د نوري فایبر په برخه کې څومره سرمایه ګذاري کړې ده، هغه دغسې غټ غټ ملکونه دي، او ځکه د دوی ترقي ورځ تر بلې لا تضمین شوې ده او لا په مخ ځي، او لا هغه کې ځکه په هره برخه کې دوی داسې قوي انفراسټرکچر لري، او د همدغو په کارولو سره دوی د روزمره پیشرفت نور هم زیاتېږي او کمیږي نه. د ام ام آر په نامه باندې یو ویب سایټ ده، ده ویلي دي چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د 11.2 میلیارد ډالر په اندازه باندې د کې چې شوی ده، پانګونه پکې شوې ده. تنها یوازې د کیبل د غځولو په برخه کې پانګونه څومره شوې ده؟ 11.2 میلیارد ډالر. او دوی ویلي دي چې دا به په 2030 کال تر اخره پورې تقریبا 22.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو ته خپل اندازه اوس ولګوه چې په دومره لوی اندازه باندې سرمایه ګذاري کول دا خو هم د توجه وړ ده، او دنیا که په دې کې ګټه نه لري دومره سرمایه ګذاري نه پرې کوله، خو د نوري فایبر استعمال ورځ تر بلې په ډېرېدا ده. ځکه کې اوس به راسو دې ته چې نوري فایبر کیبل دوه رقمه دي، یو یې څه ده سینګل موډ، او بل یې څه ده ملټي موډ. دې کلاسیفیکشن وکړو. راځو اول به دا تشریح کړو چې د هغه څه ته وایي، کور څه ته وایي. مثلا موږ تاسو یو کیبل ده، د انټرنیټ کیبل ده د نوري فایبر، په دې منځ کې چې کوم شی غځېدلی ده یا تللی ده د فایبري شیشه غوندې ده، دې ته وایي کور. دا کور په سینګل موډ کې څومره ده؟ تر 9 نایکرون پورې ده، او په ملټي موډ کې څومره ده؟ له 50 نیولې تر 100 نایکرون پورې. سینګل موډ څومره کولی شي چې میکزیمم انتقال شي؟ تقریبا د 200 کیلومتر پورې سینګل لاین، یعنې یو لاین یې کولی شي ته وغځې. کله چې 200 کیلومتر پوره کېږي بیا به ته بل کنیکټر ورته لګوي چې هغه بیرته سره جوین کړي، او دا ته ملټي موډ ته څومره پورې غځولی شي؟ 2 کیلومتر پورې. دا تقریبا داسې وکړه چې په ښاري سیمو کې، ځکه هلته ډېر انټرنیټ په کار وي، ښاري سیمو کې ته دا کارولی شي. او داسې دا په اوږدو مسافو لپاره، مثلا له کابل نه ته هرات ته کنکشن غځوي، نو دا به استعمالوي. ښه، دا څومره انټرنیټ انتقالولی شي؟ وړتیا څومره لري؟ 10 GB
پی اس څه معنا 10 جی بی پی اس یعنی په یوه ثانیه کې 10 جی بی انتقالولی شي. ملټي موډ څومره انتقالولی شي؟ تر 400 جی بی پی اس بیخي ډېر زیات ده. ولې؟ په سینګل موډ کې قطر دومره ده 9 نور خو دلته کلاډینګ ده، سټینډ ده، بفر ده، جاکټ ده، پوکونه دي ټول. او په ملټي موډ کې څومره ده؟ تقریبا دومره. څومره غټې ما درته 50 نیولې تر 100 پورې. دا 100 هم کېدای شي 50 هم کېدای شي، دومره هم غټوالی راځي. که چېرته موږ تاسې په سینګل موډ کې یو مثال داسې ورکړو، دا فرض که د نوري فایبر کیبل ده، په دې کې دا قطر ډېر نری ده، په دې منځ کې دا رڼا سټریټ داسې ځي، څه ورته وایي؟ سینګل پات ورته وایي. او که موږ تاسې ملټي موډ په نظر کې ونیسو، فکر وکړه دا کیبل ده، په دې کیبل کې قطر غټ ده. دا وګوره دا خالیګاه ده، مثلا دا د خالیګاه خو همدغه د فایبر په دې کې ډېره ډیټا، فکر وکړه 400 جی بي پی اس په یوه ثانیه کې ده چې ورځي، نو دا هلته سره ټکر کوي، دا ډیټاګانې داسې سره ځي، بېرته ریفلیکشن کوي. ریفلیکشن چې ورته وایي یعنې چې بېرته ټکر څه کوي، دا داسې ځي، داسې دا ټول ریز دي، یعنې ملټي موډ ملټي نقطې لري، دوی پکې انتقالېږي. غټ غټ شرکتونه په دنیا کې چې کله په بحرونو کې سبمرین کیبل غځوي، هغه ته وایي ویب سي کیبل لیر یا لینګ شپس کشتیګانې. دوی څه کوي؟ تقریبا په یو ساعت کې 5 کیلومتره پورې سبمرین کیبل چې ډېر غټ وي، حجم یې ډېر غټ وي، قطر یې ډېر غټ وي، دا غځوي. کشتۍ ده، بس دا کیبل پسې را روان ده، راکښته کېږي او هغلته چونډې بحر زیرزمیني سطحه چې ورته وایي، په هغه ډېره نرمه ده، پسته ده، حملوي مخې نه هم ښکول کېږي، کیبل پکې را روان ده او بېرته پسېږي او پکې پټېږي. هغه ته وایي بریډ کیبل، بریډ یعنې ښخ شوی ده. په کومو د بحر په بیخ کې خو مختلفې سیمې دي چې ډېر زیات ژوروالی بیخي هغلته امکان لري چې کیبل وغځوي. هلته بیا څه کوي؟ هغلته بیا دوی ته وایي چې فلوټینګ ویب سي سبمرین کیبل. هغلته بیا څه کوي؟ مثلا کیبل ده، هغلته نشي کولی ځوړندې پرېښی وي، مثلا یو 200-300 متره، بیا هلته ښخ کړی وي، نو هغلته خپل سټینډ لږ قوي کوي. خپله دا کیبل چې جوړ شوی ده، دا فکر وکړه ډېر مضبوط جوړ شي، دې لپاره چې ډیټا انتقال پکې مسونه وي او ضایعات یې کم وي. اول خپله داسې ده چې د فایبر ګلاس دې ته بیا بل پوښ ورنه تاو کړی، دې ته چې وایي کلیډینګ. بل یې چې ورنه تاو کړی ده په نامه د بفر. بل یې ورنه تاو کړی، هغه ته چې وایي سټرینډ. بل یې ورنه تاو کړی، هغه ته چې وایي جاکټ. فکر وکړه په دې مضبوطوالي باندې دا کیبل جوړ شوی ده. اصلي ډیټا په دې کې انتقال وي، دا نور ټول شیان محافظتي دي. نو دا و د نوري فایبر د کیبل په هکله معلومات، هیله ده چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. تاسو کولی شئ خپل نظریات د کمنټ په لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.